سلامونه هرکلی د وادام وطن چینل لیدونکو ستړي مشئ د افغان ملي اتلانو په لړ کې نن د افغانستان له یو بل اتل لوبغاړي سره موږ مرکه لرو. غواړو چې وفادار مومن سره نن مجلس وکړو. دی د افغانستان لپاره چټکه توپ اچونه کوي، ته ډېره به تاسو کتلی وي او غواړم چې د سره مرکه وکړم، ورسره وغږېږم. ستړی مشئ مومن صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه دمخه ستاسو د چینل لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه او ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه مومن صاحب. یو څه چې مینوالو سره هم دغه سوال ده، موږ سره هم دا سوال ده، تقریبا دغه 2-3 کاله په سکرین باندې نه وایي، تاسو پر ځای نه وایي، بیرته راوګرځېدئ. هغه لړۍ که راته ووایئ چې له کومې لارې ریکور سوی، بیرته څنګه راوګرځېدئ، څومره زحمت در سره وویستل شو او د اوسني صحت باره کې دې هم راته ووایه. یقینا چې ما ته لږه څه مسله پیدا شوې، د نی مسله وه او د انجري ټایم لږ نیسي ریکورینګ کې. نو د هر څه نه مخه خو د کرکټ بورډ مشرانو، سی او صاحب او چیرمن صاحب او منیجمنټ سټاف نه ډېره مننه کوم چې داسې سخت او لنډ او سخت وخت کې زه ټریټمنټ ته ولېږلم او د هغې نه وروسته په ما باندې ډېر کار وشو. هغې نه وروسته بیا زه دلته رالم کرکټ بورډ کې ما ته خپل ټرینر او کوچز او دا دو برابر کړي وو، ډېرې کور ودان او انشاءالله اوس مې صحت پوره د ډاډ وړ دی او اوس مې کیمپ وکړو په دې وروستیو کې. نو انشاءالله اوس پوره برابر یم او څه ټایمه پورې سکرین نه بس په دې وجه لرې شوی وم چې څه ناڅه مشکلات مې لرل د دې نی مثلا د زنګانه. موږ څه ناڅه خبر درلوده. وروستي ټیم باره کې راته ووایه چې هلته مو په نیټ کې توپونه وکړه، ومو نه کړل، ډاکټرانو د ځانګړي څار لاندې وي او که نه؟ نه، د ډاکټرانو خو چې کوم پلان و هغه خو شکر دی کمپلیټ شوی دی او دا کیمپ مې چې وکړو دا خو پوره خپل بالینګ سره مې وکړو، خپل ریدم سره. نو ډېر کور ودان چې داسې کیمپ کې ما ته ډایرکټ چانس راکړلو، ځکه چې ریکوري نه پاس مې دستي کیمپ وکړو. هغې نه وروسته ما اقامه هلته واخیسته دوبۍ. نو اوس انشاءالله شکر دی ورک روغ یم او بس بیرته به انشاءالله د افغانستان استازیتوب کوي. د کوم ډاکټرانو څار لاندې وایي، داخلي بهرني کوم ځای کې؟ نو اول خو زه تللی وم لاهور ته، هلته مې ټریټمنټ وشو. هغې نه وروسته بیا دلته رالم. نو دلته هم ځانګړی ډاکټر و، ډاکټر صفت و، ډاکټر پرسان چې هغه نیشنل ټیم سره کوم ډاکټر دی فیزیو دی، نو هغه سره هم په رابطه کې و. دلته ټرینر و فضل، نو هغو ډېره زیاته همکاري را سره وکړه د کرکټ بورډ په حال ځلو او اوس انشاءالله ریکور شو. ستاسو له خبرو ما دا خبره واخیسته چې ستاسو ټول دغه لګښت د بیرته ګرځېدو کرکټ بورډ په غاړه واخیسته؟ او دا خو ټول کرکټ بورډ په غاړه اخیستی و. زما د A to Z لګښت د کرکټ بورډ په غاړه و. هلته یې ما ته ښه سټې برابره کړې وه، ښه فیسلیټیز وو، ښه ډاکټران وو چې کوم بیسټ ډاکټران وو، کوم بیسټ فیزیوز وو، هغه ټول یې ما ته برابر کړي وو. دلته هم چې کوم ټرینر و، ډاکټر و، مساجر و، چې د څومره همکاریانې وې ډېر مننه کوم. ډېرې کور ودان په دې سخت او لنډ وخت کې موږ ډېر زیات سپورټ کړو او بیرته کیمپ راکولو، د کیمپ چانس یې راته برابر کړو، د ویزې د زما ویزه پاتې وه اقامه، هغه ټولو کارونه یې راته برابر کړه. نو ډېره مننه ترې کوم. حتما به په دغه 2-3 کلونو کې یو څه ناڅه ناامیدي ستا لپاره وه چې بیرته به راګرځم، نه به راګرځم، څه به کېږي، سخته به اسانه به هغه هیلو ته اوس په رسېدو کې انشاءالله؟ دا بس داسې حالات راغلي وو چې لږ راغورځېدلی وو، خو دې خلکو چې کوم لاس ما ته راکړو کرکټ بورډ د سی او صاحب او چیرمن صاحب، نو ما کې بیرته هغه را پیدا کړو احساس او ما خواري خپله هم ډېره زیاته وکړه او انشاءالله چې امید شته دی اوس خو پوره ریکور یم او امید شته دی چې دا مثبته انرژي به د افغانستان لپاره استعمالوم انشاءالله. ډېره ښه ده. هغه وخت تاسو چې د افغانستان لپاره لومړنۍ ټسټ لوبه وکړه، بیا
په سکرین راغلی د خلکو هیله هم دا وي هغه ستاسو ماشاءالله قد ته په کتلو سره پیس ته په کتلو سره د نوې نړۍ کرکټ یو څه بدل شوی وفادار لکه ویریشن د توپ اچوونکو په واک کې وي او دوی غواړي چې بدلون سره توپ اچونه وکړي په دې برخه مو کار کړی و که نه اصل کې دا د نړۍ کرکټ ډېر تېز شوی ده مخکې چې څومره خواري او زحمت ته ضرورت و څومره ویریشن ته ضرورت و نو هغه اوس ډېر زیات کار غواړي نو هغه کار به کول غواړي او شکر دی بس کار هم شروع کړی دی انشاءالله او داسې یو نوي پلان سره به راګرځو انشاءالله یو خبره ډیره کیږي چې افغانستان له 140 سپیډ نه پورته توپ اچوونکي یا نه لري او که لري کم دي آیا دغه تشه ډکولی سي ان شاء الله راتلونکي فاست بالران ډېر ښه روان دي زما په خیال چې افغانستان سره به اوس هم شته دی 140 پلس بالران به وي ان شاء الله پیدا کیږي او کرکټ بورډ هم په همدې سرچینګ کې دی لګیا دی نو راتلونکي کې به فاست بالینګ برخه ان شاء الله قوي شي ډیره به ښه سي تاسو په 19 کلن لوبډله کې تر یو وخته پورې وایي بیا ملي لوبډلې ته راغلی دې دواړو کې کوم یو کې مې داسې خاص ملګري و چې ته ورسره ارامه وي او شوخي مو ورسره کوله نو کرکټ کې خو چې څومره ملګري دي او څومره لوبغاړي دا ټول د ورونو حیثیت لري د ملګرو حیثیت لري ډېر نږدې دي ټول 19 کې وګورئ هغه چې کوم موږ سره 19 کې هغه ټول اوس نېشنل ټیم کې دي نو بس هغه سره سلسله روانه ده ټول ښه ملګري وو داسې هغه نشته پکې او ډېر ښه دوستان یو سره ډېر سفرونه مو کړي دي ملګرو سره لوبغاړو سره او ډېر هېوادونو ته تللي یې کوم ځای ستاسو لپاره ډېر جالب و سفرونه خو بېشکه چې ډېر هم کړي دي او د انډر 19 د وخت سفرونه ډېر ښه چې هغې کې به ډېر خوند و او زموږ هم اول ځل و ټورونو ته به ډېر خوشحالېدو نو د ملیشیا سنګاپور دا ډېر ښه ټورونه و زما لپاره داسې څه جالب و چې ته ورسره اول ځل لپاره اشنا کېدې او بیا ملګرو هم ښه خندا ترې جوړه کړي نه خو هغه ټورونه داسې و چې لکه زموږ په ژوند کې چې اول ځل باندې ټور و د انډر 19 او کرکټ لپاره نو موږ دپاره داسې خوندور و جالب و نور داسې خاص څه هغه پکې نه راغلی میدانوي کې د هلکان چې کله ځي وایي بورډینګ پاس کې بل په عذابوي کله بل ته بیک ور بوکه کړی کله بل څه کوي خاطره سره شته والا داسې خاطرې خو مې لیدلې نه دي خو اورېدلې مې دي چې زموږ کوم یو پلیر و هغه یې په بیګ مې پاسه کېنولی او سکینر کې یې پې ویستلی نو خپله مې نه دي لیدلي شفیق الله شفق به نه انډر 19 والا څوک و خو نوم خو یې نه شم اخیستی نه نوم یې واخله لانجه ورسره راوړو نه لانجه نه کوي در سره ځه نه ډېرو به دغسې خیر د خطاوې کړي پروا نشته نه ډېره ښه ده بهتره دا ده چې موږ وفادارومند په خندا کې او مسکا کې او ډېر مینه کې ګورو او سکون نه ډک ښکارېږي ښه ده چې ژر راوګرځېده ډېر ژر به انشاءالله په سکرین باندې مو وګورئ د یو چټک توپ اچوونکي خواص که راته ووایي چې کوم خواص په خپل ځان کې باید ولري چې هغه ښه توپ اچوونکی وګڼل شي چټک توپ اچوونکي خو باید ډېر زحمت او خواري وباسي په کرکټ په برخه کې به زما په خیال فاست بالینګ داسې برخه ده چې دا ډېرې خوارۍ او زحمت ته ضرورت لري نو باید ډېره خواري وکړي ډېر زحمت وګالي ډېر په فټنس باندې کار وکړي نو بیا به یو ښه فاست بالر جوړېږي په دې لاره کې نړیوالو لوبغاړو کې یا په داخلي کې څوک تعقیبوئ په نړیوالو لوبغاړو کې ټول تعقیبوو او کار د هغو غوندې کول غواړي صرف تعقیبول هم نه دي نو کار کول غواړي زحمت ایستل پکار دي یو ځان سره سوچ وکړي چې دا لوبغاړی څنګه دومره بره تللی د دې تر شا خو به څه وي نو هغه شی نه فالو کول دي مخکې تګ راځي بیا تا ته اسانېږي ډېره ښه ده افغانستان ملي لوبډله کې فاست بولینګ کې د چا متاثره شوي یئ څوک تعقیبوئ او که نه د افغانستان فاست بالران چې مخکې کوم که نه اوس هم شته ده خو دولت صدران او امیر حسن دا یو ښه فاست بالران تېر شوي دا اوس راتلونکي دا کوم چې لګیا دي دا هم ډېر ښه بالران دي فضل حق شو
عظمت شو، فرید شو، ټول ښه بالران دي، یامین شو، سعید شو، نو ښه بالران دي ماشاءالله. ټول نه که اړتیا شي زده کړه ورنه کوئ همداسې یو بل ته لازم مشورې ورکوئ. بس کرکټ خو داسې شی ده چې دا خو په مشورو کېږي، د یو بل نه زده کړه کېږي، څه چې هغه ته زده وي مونږ ته یې راښیي، چې مونږ ته یاد وي هغو ته یې ورښیو، ټول سره په ګډه باندې یو ټیم ورک او کار کوو سره. موږ چې څومره کتلي دي دغه چټک توپ اچوونکي ډېر د جذباتو نه برخمن په لوبغالي کې، ډېر له احساساتو سره لوبه کوي. لکه موږ په ګورو دنیا کې د افغانستان په بازارانو کې تاسو څه بدل یاستئ، خاموش ارامه علت راته ویلی سي؟ نو دا حالاتو مطابق سړی چینج کېږي، نو کله کله داسې وخت راځي چې موږ خپله هم غوسه ښیو، اګریشن ښیو، نو فاست بالر دپاره په کار هم دا شی ده چې ډېر اګریشن یې ډېر غوسهناک یي، نو دا ښه خبره ده د فاست بالینګ دپاره. نو بل زه د اړتیا په صورت کې بس خپل هغه کوم سلیبریشن یا غوسه او جذبات دي. نو هغسې تریخ اشتمون کې هم شته، خو ځای ته ګورو. ضرورت وخت کې به استعمالوم. ډېره ښه ده. زه پوهېږو جذبات هم ښه دي د وطن دپاره دا هر څه دي. که ستا وروستی پیغام به د افغانستان دغه ځوانو لوبغاړو ته او د کرکټ مینهوالو ته څه وي؟ د ځوان لوبغاړو ته خو مې دا پیغام دی چې څومره محنت او خواري کوئ نو دا یو په ډبل کوي، ځکه چې کرکټ اوس هغه سټیج ته رسېدلی دی چې ډېره خواري غواړي، ډېر زحمت غواړي. او ځوان لوبغاړو ته مې دا پیغام دی چې زړه به نه تنګوئ، لکه څنګه چې موږ مخکې را روان یو دغسې بیا ورځ تاسو مخکې راځئ. نو کرکټ خواري غواړي، محنت وکړي، خواري وکړي او زړه تنګ نه کړي. او د کرکټ مینهوال ته مې دا پیغام دی چې زموږ لوبډله اوس په ورلډ کپ کې په سختو سیالیو کې ده، نو خپلې دعاګانې پکې یاد ساتئ او ستاسو تشویق او سپورټ پلیرانو ته ډېره مثبته انرژي ورکوي. بېشکه. نو بس همدا مې ارمان او هیله ده چې تاسو سپورټ کوئ او چې دا لوبډله مخکې لاړه شي. ډېره مننه چې له موږ سره په دې مرکه کې حاضر شوئ، بانډار مو راسره وکړ. د تاسو نه هم ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړو او یو سره کېناستو، زړه خبرې مو سره وکړې. ډېره مننه. ډېره مننه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ اچوونکی وفادار مومند موږ سره په دې خپرونه کې مېلمه و. په دې هیله ستاسو خپرونه خوښه سوي او منتیا مو راسره کړي. تر بیا ښې چارې د الله په امان.